بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې رب تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به یې. راځم څنګه وکړو چې د راشد خان واده ته لاړ شو. واده ته یوه ورځ دوه پاتې، نو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه وشو. اول راځم د راشد خان واده ته. راشد خان د دې وطن د دې هیواد یو ستوری ده، او داسې ستوری ده چې په ټوله دنیا کې د افغانان او ټول خلک د کرکټ مینهوال فخر کوي. کاشکې ده دا واده داسې کړی وای چې په د عام ولس لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د خپلو مینهوالو لپاره، که ده د واده مثال په ننګرهار کې په غازي امان الله خان سټیډیوم کې نیولی وای او ټول خلک یې په یوه ورځ دعوت کړي وای، څومره مصرف به سوی وي، خلک به څومره خوشحاله و. خیر دی هغه چې راغلی وای، هغه مینهوال ته د موټر کې تاو سوی وای، بیرته به ته خلک به ډېر زیات خوشحاله و. بل په کابل کې به د بیا په نړیوال لوبغالي کې واده نیولی و، عام خلک به یې دعوت کړي وي، سکیورټي به یې ورته ټایټ کړې وه چې ښه منظم پروګرام سوی وای. هغه دې مونه کړه، راغلې خیر اوس داسې واده د کابل ته راوړ، بیا امپریال هوټل کې کوې. خو مشکل دغه کې دا چې یو خو د واده په ډېر ښه هوټل کې ده، بل د بارکوډ ورته جوړ کړی. یو غریب سړی یو د تا مینهوال څنګه درسي، د دې د تګ لاره ته ورته وښیه. حتی یو کارډ نه ده، بیا د بارکوډ ده او په بارکوډ باندې لیکلي سي only one person، یو کس تللی سي. خیر راشد خان ته خو که نور نه یې د امباني واده ته تللی وي، د امباني واده اووه میاشتې وخت ونیو، حتی په کوم ښار کې چې واده و د هغه ښار ټولو خلکو باندې پخلی بند کړی و، هر کس ته به دوه ټیمه ډوډۍ او یو ټیمچي بندوبست سوی و. هغه واده ته دعوت سوی وي، لږ څه طریقه به دې ترې زده کړې وه، خو خیر بیا دې هغه خپل افغانۍ چالو کړو. ښه دا هلته دې مصرفونه سي. امپریال هوټل مالک ورته ویلي دي چې څومره مصرف کېږي، د 1,500 نفرو مصرف هغه په غاړه اخیستی چې تقریبا 28 لکه افغانۍ کېږي جمله مصرف. هغه د هوټل والا ورته ویلي دي چې هغه زه نه غواړم. ښه خیر اوسې ته هم دا مصرف نه غواړې، خیر اوسې ملي اتل سره دې خپله همکاري وکړه، د دې پیسې به په څه شي مصرف سي، خو همدغه پیسې به دې هلته غریبو خلکو ته یو پروګرام نیولی و. نه پوهېږم چې زه څه ووایم، خو خیر کاش بیا له دې چې همدا واده انتقالېږي دوبۍ کې چې هلته به نړیوال خلک راځي. خیر د په دوبۍ کې د بارکوډ سیسټم ورته جوړ نه کړي، هلته که کوم مسافر وي چې هغه درسي نړیوال دي، نړیوال به بیا وایي چې دا څنګه واده و. له هغه بیا ځي انډیا ته، په هندوستان کې دا واده کېږي. موږ والله چې په واده خوشحاله یو، په تا فخر کوو، خو په دغه یو شي خفه یو. داسې واده دې وکړي لکه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سي چې بیخي په بارکوډ او په هغه دغه ولس دغه خلک والله بالله که د ډوډۍ وږی د امن د مینې او د خپل مینهوال وږي دي چې وویني. خو خیر ډېر لرې دی نه چې اچین یا دور بابا کې وایي ډېر به ښه. خیر په امپریال کې ده خپل عظیم شینواری خیر دې وسي چې د ده د اکا زوی ده او د موږ ملګری ده. هغه ویلي دي چې میسج راته کړی تر څو نفرو پورې زه وروستی سم، خو والله بالله که ورځم ځکه اراده مې نسته، ډېر سخته ده. زه خو به صحیح د هغه پېژنم نور خلک چې څه وکړي. حتی خلکو د دروغو پوسټونه کړي چې که څوک غواړي چې واده ته ورسي ما ته میسج وکړي، په زرګونو کمنټونه یې اخیستي دي، څه خوند به یې کړی وي، څو نفر به درغلي وو، 1,500 هوټل منلی دي، 20,000 د نور درغلي وي، 50,000 څومره ښه به ښکاره سوی. خو دا ښه ده چې نړیوال خلک کابل ته نه راځي او د بارکوډ نه خبرېږي. بیا به وایي چې هو د نړیوال کس واده و او هر کس په بارکوډ راته. خیر تا ته د واده مبارک وي، سره له ورونو تره زامنو کورنۍ ته دی. خو کاشکې دې مخکې له دې چې ته دا پروګرام جوړ کړې له ما سره مشوره کړې وای. خو خیر واده دې مبارک، او هغه افغانان چې واده ته نسي ورتلی نو د هغو په زړه دې خدای څه نه تېروي، ځکه چې د یو داسې چا واده ده چې ټول غواړي چې ورسي، چې نه سي ورتلی. زه به درته څه ووایم، د ما له وسه 10 نفرو یې بارکوډ را کړی او کارډونه دي، او والله چې په سلګونو نفر دي. زه به څوک ورولم، خپله هم نه ورځم، که ورغلم زه به ډېر ناځوانه یم. خو کاشکې داسې نه وای سوي. ببای خدای په امان، خدای دې وکړي چې واده ته به ورسئ، همدا یې طریقه وه، څه خل ورځئ.